ما په خپله د ملا مادمار سره ولیدله، مګر پر اصول نامه باندې په دا یا دوی پر دا رسمي جریده باندې مخبرې نه دي سره کړي. زما یو استاد و هاشمیان صاحب د خدای وبخښي، هغه حاضر و او زه او دغه متوکل صاحب اصلا دا بخت موږ ته متوکل صاحب اخیستی و. ما فقط د سره د طالبانو پر د خلکو سره پر سلوک باندې خبرې وکړلې او په هغه کې د انصاف دا دی چې بالکل لا جواب یو کلمه نه ده ویلې. لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړل، تاسو وایي چې دا حقوق الله نه که څوک هغه کوي، مثلا سرغړونه کوي، د هغوی په آخرت کې الله تعالی ورسره حساب او کتاب کوي او هغه یې د واضح کړې ده. نو دلته خو په جامع کې یو مشکل رامنځته کېږي. هر سړی به وایي چې د لمونځ نه کوه ما ځکه ووهه، بل به وایي د روژه خوړله ما ووهه. خو به لویه ګډوډي رامنځته مشکل خو نه جوړېږي، ځنګل جوړېږي. هر څوک چې پر هر چا باندې غښتلی ووهي بیا وایي لمونځ یې قضا کړي. د دوی دغه احکام په خپله د قرآن شریف سره په دغه کې دي، په ټکر کې دي، هم د مدني قوانین سره په ټکر کې دي، هم د قرآن شریف سره په ټکر کې دي، هم د احادیث سره په دغه کې په ټکر کې دي. لکه ما چې تراویح سره ته وکړله، تراویح یو دغه دی، یو بدعت دی او دغه دی په بخاري کې راغلی دي. سلامونه. له څه باندې 4 کلنې واکمنۍ وروسته طالبانو د محاکمو جزایي اصولنامه رامخې ته کړه چې د مختلفو کارپوهانو، دیني متخصصینو او ګڼو خلکو له نیوکو سره چې په دې اصولنامه باندې لري، لا هم طالبان ټینګار کوي چې دا اصولنامه چې دا د شریعت مطابق ده او څوک چې له دې اصولنامې سره د دوی په خبره باندې مخالفت کوي نو ګواکې هغه له شریعت سره مخالفت کوي. نن پر همدې اصولنامې باندې دوهم بحث کوم او په جزئیاتو به لږ لاړ شو چې کومې مسلې ډېرې د اندېښنې وړ دي او کومې له اسلام سره په ټکر کې دي او کومې افغانستان او د افغانستان خلکو ته مشکل جوړوي. د بحث میلمه مې لیکوال، څېړونکی او د افغانستان د اطلاعات و کلتور پخوانی وزیر عبدالباري جهاني صاحب دی چې په دې وروستیو کې په دیني موضوعاتو باندې څېړنې کوي او دغه اصولنامه په ډېرو برخو کې له شریعت سره په ټکر کې بللې ده. د څو لیکنې هم کړي دي، په ویبپاڼو باندې خپرې شوي دي. نن به موږ سره په دغه خپرونه کې په دغه اصولنامه باندې نور نظرونه شریک کړي. جهاني صاحب ښه راغلاست. راځئ شروع به له دې وکړو چې د دغه اصولنامې اوله ماده کې چې دا د طالبانو د امیرالمؤمنین نوم راغلی ده. خپله دا په قوانینو کې خو نوم هم نه راځي، خو لومړۍ ماده کې ویلي دي چې دا اصولنامه تعریف کړې ده، ویلي دي چې هغه څه چې د اسلامي امارت امیرالمؤمنین بیا نوم اخیستی ده چې د ده لخوا لارښوونې شوي. نورې کومې مهمې هغه دي پکې، اندېښمنونکي موضوعات دي پکې؟ سلامونه عاصم صاحب، تاسې او تاسې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دې اصولنامه کې نواقص بیخي زیات دي، خو دغه عمده نواقص چې سړی کله کله چا جلب توجه کوي، سړی ورته وګوري. اول اصل خو په د هر قانون کې، په هر اصولنامه، په هر شی چې بولي، په مقرراتو کې دا دي چې دا د خلکو د پاره توشیح کیږي او تصویبیږي. نو دا باید د خلکو په ژبه وي. خلک باید یو ځل پوه شي چې زما څخه دا اصولنامه څه شی غواړي او څه شی چې ونه کړم او یا څه شی چې وکړم ما ته سزا راکول کیږي. یعنې واضح نه دي دغه کلمات او عبارات چې پکې استعمال شوي دي، دا عام فهمه نه دي. تاسو وایي خو خبره کوم ما یم چې مثلا په مثال هغه چې کوم مثالونه بیخي ډېر دي، هغه بیخي مهمترین مثال چې زه درته راوړم چې دا ټوله د جزا اصولنامه باید پر هغه باندې بنا وای، هغه حقوق الله او حقوق العبد دي. که تاسو دا اصولنامه وګورئ، ما خو چې دا چا څه کړی ده هېڅوک نه پوهېږي، زه پخپله نه وپوهېږم چې دغه حقوق الله څخه مطلب څه دي. حقوق الله خو زه پیژنم چې څه شي دي، حقوق العبد هم زه پیژنم څه شي دي، خو په دغه تعریف کې چې دوی راوړي دي په هغه کې سړی نه پوهېږي. نو د دې تعریف ته توضیح دپاره بیا دوی څه کړي دي، بیا یې حاشیه ورکړې ده. حاشیه بیا ټوله په عربي ده. د بعضې کتابو څخه لکه بس معمولا په دا رد المختار باندې دوی ډیره تکیه کوي. رد المختار دی و فتاوای تاتارخانیه دی و فتاوای هندیه دی و فتاوای څه فتاوا چې هغه ټول هغه مولایان دي لکه هبت الله دغه سي مولایان دي او د شان
لیکلي او تالیف کړي دي پر هغه باندې استناد کړی دي. اوس نو رالو په خپل و دغه ته و اصولنامې ته لکه ما چې وخت درته وله چې خبري خو ډېری پکې کېږي په هغو کې مثلا یو دا ده چې د افغانستان ټول اتباع مجبور دي یا وظیفه لري چې که څوک ویني چې د نظام پر ضد یا تبلیغ کوي او یا عمل کوي دوی باید د حکومتي مقاماتو یا مسؤل مقاماتو ته اطلاع ورکړي او که ورنکړي په هغه صورت کې دی ګواکې شریک د جرم دی او 2 کاله حبس تعزیري ورکول کیږي. دا ماده د جهان په هیڅ قانون کې نشته. دا یوازې د طالبانو اماراتي چې دغه ماده رضانه څخه جوړ کړې ده یا رضانه لپاره جوړ کړې ده چې ټول مملکت د جاسوسي او د مخبري وظیفه ورکوي بیل دې څخه چې د چاته معاش ورکي. اوس سړی پښتنه دی وکي چې تاسو خو استخبارات لري، تاسو خو عسكر لري، تاسو خو پولیس لري، هغه وځي پڅ شسوره چې د شار ټول خلک به سايس د پاره جاسوسي کوي. یو او بل نقص په دې کې دی چې دې اثبات مشکل دی او حتی غیر ممکن دی. دی به څه پوسی چې ما دا خبره واري ده که زه پښیمانه سم چې ما د دوی خبري اړویدلې نه جزه تر تیر سوم. دی به څه پوسی دی مجبور دی ما به وਹੀ په ما په لښتو باندې اقرار کوي په داسې حال کې چې دغه ماده په اساس کې د قرآن شریف د آیت سره په ټکر کې ده. په قرآن شریف کې آیت دی چې ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، یعنی تاسو جاسوسي مکوئ، تجسس مکوئ، په لټنې په چاپ سم کوي او دغه ډول یو د بل غیبت مکوي. د قرآن شریف سره خو په ټکر کې ده، د جهان د ټول مدني قوانینو سره په ټکر کې ده، د واقعیت سره په ټکر کې ده. کما چې مخکې درته وله چې د دې خبرې اثبات ډیر مشکل دی چې ته به دا ثابتوي چې ما دا خبره واورېدله او ما و تاسو ته ریپورت نه کړل. یا مثلا د دوی په خپل فتاوی دارالعلوم دیوبند کې التلیکل سوي دي چې 4 سره مذهبونه، مطلب یې دغه حنفي او مالکی او شافعي او حنبلي مذهب دي د اهل سنت والجماعت. وای دا 4 سره مذهبونه پر حق دي، اساس دا پر حق دي. اوس نو خبره پڅش کې ده چیرته لیکلي دي دا 4 مذهب ځکه د دوی په اصولنامه کې حنفي مذهب لیکل هي. خوایم خدا زوام چې په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې خدای زیاتره شام په خدای هغه دیوبند د دیوبند دغه کې پیروي کوي. خو زه خبره کوم چې په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې چې هغه اساس ته دوی د فتاواو دی په هغه کې دا شی دی په گمراه کوونکي شکل باندې راغلي دي. هوري لیکلي دي چې 4 سره مذهبونه پر حق دي، خو د هر مذهب پیرو به ته فکر وکړه د هر مذهب پیرو به خپل مذهب پر حق او مقابل مذهب خطا بولی، خپل مذهب پر حق محتمل د خطا بولی او مقابل طرف مذهب خطا محتمل د ثواب بولی. اول اسونه گمراه کوونکی خبره د خپل په زور د اختلاف ایجادول دي د مذاهب ترمنځ. تماته وای 4 سره په حق بیا به د هر مذهب سره خپل یې پر حق بولی. اوس نو بیا طالبان وای چې کچيري د حنفي مذهب څخه څوک بل مذهب ته اوري په هغه صورت کې به د 2 کال بندي کیږي. په داسې حال کې چې د 2 کال خو حد سزا ده. د حضرت رسول مبارک په زمانه کې خو مذهب موجود نه و، خو ټول یو مذهب الته خوشیه او سنی هم نه و. دا خو وروسته تقریبا د حضرت رسول اکرم د وفات څخه تقریبا 100 کال یا 100 کال یا 200 کال بعد دا مذهبونه ومنځته راغلي دي. نو دا حکم یې چاره ایستلی دي او په داسې حال کې چې موږ ټول ځانونو ته اهل سنت والجماعت وایو
که دوی د دغه راواخلي د مثلا هدایه ده یا مثلا د فقه کتابونه دي ولې چې وګوري خصوصا په هدایه کې هر مسله چې راځي د څلورو سره امامانو نظرونه درته وایي نو که ته ما ګمراه کوي نه په هدایه کې د څلورو امامانو نظرونه ولري خو د مذهب غیر اتوه چې حنفي دي یا مالکي دي نو تو خو چې ما ته څلور مذهب وړاندې کې نو که زه ما حنفي وم او دا شافعي مذهب می خوښ شو او دا هم اهل سنت دي نو زه خو هغه ور اورم اوس خو زه خبره دا کوم چې په دین موږ تاسو ټول پوهیږو موږ مسلمانان خدای یو بلو رسول یې برحق بولو قرآن باندې ایمان لرو آخرت منو د قبر عذاب اخشو خدای ټول شان په دین کې دي نو دا شان زموږ وکلن الکم زده دي د 10 کلن یې هم زده دي د 15 کلن هم زده دي د دې څخه ابوشتل شاه هم ډېر منکر او ډېر بد کار دي خو زادي مسلمان یم په پوهېږم نو ایمان مې هم راوړی دی پر دې باندې مې خبره تعلیم او تربیه هم راغلی پاتې ټول مذهب باور وکړي چې په افغانستان کې د خلکو څخه تاسو امتحان واخلي په سل کې یو هم د حنفي مذهب په اصول باندې نه پوهیږي نو د خارقي به ګناه څه شي چې د مالکي ته اوري او یا حنبلي ته اوري او یا شافعي ته اوري خو دې په ونه نه پوهیږي دا مذهبونه شاته ورځي کړی دي په مذهب باندې څوک پوهیږي او بل اولي ګناه سول او بیا داغه د پاره دوه کاله حبس وټاکل شي دا د دوی اصول چون دوی ایجاد کړی دي او حق متعال په قرآن شریف کې د لومړي سره د ټولو جنایاتو لپاره حدود ټاکلي دي نو په دا خاطر باندې په قرآن شریف کې د آیت څو ځله په مختلفو عباراتو باندې په تواتر راغلي دي چې ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون څوک چې د حق متعال یا د الله تعالی د نازل سوي قرآن سره سم حکم نه کوي هغه کافران دي دغه اصول سړي را باسي په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي چې سړی په کافر کېږي لکه مثلا دوی وایي چې که یو ښځه مرتده سوله د دې سزا ابدي حبس دی ابدي حبس دی او په هر درو ورځې کې به دا ښځه لس درې وهل کېږي دا د مهمو ریزانو دا د ساجستانو یو ډول قانون دی د انسان د سزا څخه دی خوند اخلي دا څنګه امکان لري او په قرآن شریف کې د مرتد او د کافر لپاره د مشرک لپاره سزا راغلی نه ده علت یې څه دی علت یې دا دی چې ملایان په دغه ځای کې د ګناه او د جنایت تفاوت نه کوي ګناه شخصي شی ده د ګناه حساب د خدای او د بنده ترمنځ دی د جنایت حساب د قانون او د بنده ترمنځ دی او دغه لپاره حدود هم ټاکل شوی دي لکه مثلا قتل دی په قرآن شریف کې حد ورته ټاکل دی قصاص دی مثلا غلا ده په قرآن شریف کې حد ټاکل دی لاس یې پرې کېږي مثلا زنا ده په قرآن شریف کې سزا ورته ټاکل دی سل درې وهل کېږي دا جنایات دي ولې د لمانځه د قضا کول لپاره تاسو په هیڅ کتاب کې خصوصا په قرآن شریف کې سزا نه روژه د که چا وخوړله په قصد شپېته روژې به نیسي هغه لا هم لا په فقه کې اختلاف دی چې که چیرې چا په روژه کې د خپلې ښځې سره جماع وکړله په دغه صورت کې پر ده باندې شپېته روژې راځي او که یوازې روژه وخوړله پر ده باندې یوه روژه راځي البته دا د علماو اختلاف دی خو معمولا موږ وایو چې د روژې کفاره شپېته روژې دي او یا د شپېتو مسکینانو مړول دي یا شپېتو مسکینانو ته جامې کول دي ښه مړول دي نو د هر شي لپاره حد راغلی دي د کفر دپاره په اسلام کې حد نه دی راغلی حتی موږ داسې آیت لرو چې ان الذين
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفرهم ولا لهديهم سبيلا. که یو مسلمان کافر سي بیا مسلمان سي او بیرته کافر سي او بیا پر کفر باندې زیادت هم وکي، الله هغه نه بخشي او د صحیح لارې هدایت هم نور ته کوي. دغسې دعایات نور هم موږ لرو. نو خو هدې تعالی وایي زه د سره حساب کوم په آخرت کې چې د ده په ځای دوژخ وي او دایمي اور به. نو پر دې دنیا خو د دې کار دپاره اصلا سزا نه ده راغلې، دا خو جنایت نه دی، ځکه چې کفر خو د عقیدې تغیر دی. ولې په قرآن شریف کې موږ آیت لرو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته، دین د عقیدې شی دی. څوک چې کافر کېږي به هدې بیا خدای تعالی حساب ورسره کوي، ځکه چې په قرآن شریف کې وایي چې ان دین عند الله اسلام، د خدای تعالی په نزد یوازینی دین چې دی هغه اسلام دی. نور چې په هر دین باندې شي حق تعالی ته قابل د قبول نه دی. ته باید مسلمان واوسېږي. او د اسلام څخه سړی واوښتي، عیسوی سو یا دغه سو یا یهودی سو یا هندو سو، هدې په آخرت کې حق تعالی دغه ورکوي، سزا ورکوي. دا په خپله د قرآن شریف د صریحو احکامو سره غدي مغایرت لري. په همدغه ځای کې یو بله ماده داسې ده چې که مثلا یو کس یو مسلمان بل مسلمان په ګناه باندې ولیده یا په هغه باندې ولیده چې حقوق الله کې ګناه کوله، مثلا لمونځ یې نه کوه، روژه یې نه نیوله، هغه ته اجازه ورکړې ده چې هغه به یې هغه کوي، سزا به ورکوي. د ګناه په وخت کې به د تعزیر کولو هغې اجازه یې ورکړې ده. په همدغه برخه کې دا به نو لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړل، تاسو وایئ چې دا حقوق الله نه که څوک هغه کوي، مثلا سرغړونه کوي د هغوی، په آخرت کې الله تعالی ورسره حساب او کتاب کوي او هغه یې هغه د واضح کړې ده. نو دلته خو په جامع کې یو مشکل رامنځته کېږي. هر سړی به وایي چې ده لمونځ نه کوه ما ځکه ووهه، بل به وایي ده روژه خوړله ما ووهه. دا خو به لویه ګډوډي رامنځته مشکل خو نه جوړېږي، ځنګل جوړېږي. هر څوک چې پر هر چا باندې غښتلی وهي به یې وایي لمونځ یې قضا کړي، چې هر څوک پر چا باندې غښتلی وهي به یې وایي روژه یې وخوړله، وایي ښکنځل یې وکړله، اخلاص پر رااچوي به. دا په جهان کې نشته. دا د ځنګله قانون یوه خاصه قوه ده چې هغه په اجتماع کې نظم ساتي، چې هغه دولت دی. نو خو دوی خو هغه حدیثو ته کېدای شي اشاره کړي یا د هغو حدیثو نه اقتباس کړي چې وایي چې کلکم راعیون و کلکم مسئول عن رعیته، چې هر یو ستاسو مسؤلیت لري. یا مثلا قرآن کریم څو آیاتونه دي چې په هغه کې وایي چې تاسې په نیکیو باندې امر کوئ، له بدیو نه منع کوئ. یا مثلا بل حدیث شریف د چې تاسو که یو څوک په هغه ولیده په بدۍ په منکر کار باندې، نو په لاس یې را منع کوي. که زور هم نه رسېده بیا په خوله ورته ووایه، که بیخي په زور نه پرې رسېده په زړه کې نو بد وګڼئ. هغه د سعید خدري نه رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث شریف نقل شوی ده. کیدای شي دوی دغه منطق کارولی وي. خو خبره دا ده چې هغه څه چې ما تاسو ویل چې د دوی څو کتابونه دي، دا عبدالمختار دي، دا څو کتابونه دي په کتابو کې راغلي دي. هر مولا چې هر شي لیکلي دي هغه دوی په کتاب باندې تیری او په اخر کې اشیاء هم په عربي باندې ورکی چې هغه یوازې د دوی ملایان په پیږي. او امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو ادي چې راغلي دي، خو امر راغلي دي، په هغه کې خو وهل نه راغلي، په هغه کې خو ترټل نه راغلي، په هغه کې خو راچپه کول نه راغلي. دی خو راځي د اجتماع و ټول انسانانو ته دا دغه ورکي واک ورکي چې هر چا چې بد کوله ته پر راواچ او وهای دروغه واچ ساده غواړي. او دا رقم نه دی معلوم چې سړی څونه ووي، یو څه پیړی وي او کې لاسه پیړی وي کې فلغت ووي. خدا دا د ټولو مدني قوانینو خلاف شی دی. دا د اجتماع څخه دغه جوړوي، ځنګل جوړوي. یا مثلا اوس خو که زه یو خبره ته وکړم عاصم صاحب، د افغانان یې اوري ټول به مې کافر کړي، په داسې حال کې چې د ملایانو دوی څخه د بدعتونو ډېر لوی باب د دوی څخه پټ کړي دي. او بدعت چې دي حضرت رسول مبارک
تر ټولو کارونو بد بللی دي، ځکه چې دی وایي چې شر الامور محدثاتها، یعنی تر ټولو شریر کار، تر ټولو بد کار چې هغه په دین کې نوآوري ده، چې نوآوري پکې کوي. حتی دی وایي چې په دې کې حتی سمدم په عربي کلمه باندې اصحاب یاد کړي دي، واري امتیان یاد کړي دي. وایي زه به په آخرت کې به زه پر کوثر باندې ولاړ یم و خلکو ته به د کوثر اوبه ورویشم. په دې ګړي کې به زما د خپلو پیروانو یا امتیانو ترمنځ یو پرده راسي. زه به غږ کوم چې الهه دا خو زما امتیان دي، نو ما ته به وویل سي چې ته نه خبر چې ته ولاړلې، دوی ستا په دین کې بدعتونه وکړله، نوي شیان یې راوایستله. په بل ځای کې وایي چې زه به غږ کوم چې یا الهي دا خو زما اصحاب دي، اصحابي وایي سمدم وایي. بیا ما ته به وویل سي چې ته نه خبر چې ته ولاړلې، دوی ستا په دین کې نوي لارې راوایستلې. اسیم صاحب که څوم دا خبره جرأت غواړي، خو زه مجبور یم دا جرأت وکړم. څو ورځې بعد روژه ده او د هر مسجد په مخ ته ناره کېږي چې الصلاة والسنت تراویح. دا تراویح وروره نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا تراویح بدعت دي په خپله، نه تنها ثواب نه لري بلکې حتی ګناه لري. ګناه په دې خاطر لري چې دا یو شپږم لمونځ دی چې عمر فاروق ایجاد کړی دی. دا د حضرت رسول مبارک په زمانه کې تراویح نه وي، د ابوبکر صدیق په زمانه کې تراویح نه وي. نه ما اوریدلی دی وای خو هغه کې په رکعاتونو کې اختلاف دی، یعنی و 9 رکعات هم کړي نبی علیہ السلام، 14 رکعات هم کړي دي، 10 هم کړي دي، خو وروسته بیا تاکید په دې 10 ډیر شوی ده. د بخاري د غدر توایم حدیث تر توایم چې د کتاب تراویح د غدي پنځم حدیث دی د کتاب تراویح د بخاري چې مرته تر قرآن شریف وروسته خو بخاري خورا مهم کتاب دی. د حدیثو د بخاري حدیث دی د عائشې څخه نقل شوی دی چې حضرت رسول اکرم د ماخستن لمانځه ته باندې ووتی، دا د لمانځه څخه وروسته وایي یو څو کسه پسې ودرېدله. سبا دی بیا ورووتی، بیا یو څه ډېر پسې ودرېدله. درېیمه شپه چې ورووتی بیخي ډېر خلک وه. څلورمه شپه دی نه ورووتی او پر پنځم سهار ورغې خلکو چې وویله ول تاسو پوهېږئ زه ولې راونه وتلم؟ هغه ویل یا زه په دې خاطر راونه وتم چې که زه دا تېر ماښام هم راوتلی وای تاسې پر ځان باندې دا لمونځ واجباوه، نو زه په دا خاطر راونه وتلم. او عایشه وایي چې د په خپل لمونځ کاوه 11 رکعات یې کاوه، مګر هغه په کور کې کاوه، په مسجد کې نه کاوه. هغه خو دایمي تهجد هم کاوه او اضافه عبادات هم کوله. د کتاب تراویح د بخاري دریم حدیث دی د کتاب تراویح. عبدالرحمن عبدالقاری وایي چې دا د عمر د خلافت دریم کال دی. وایي زه حضرت عمر وای راووتلو د شپې د مسجد خواته ولاړلو. د مسجد خواته چې ولاړلو ورې مو وکتل چې 3 کسه 2 کسه 5 کسه یو کس جلا جلا پر لمانځه باندې ولاړ دي. وای عمر و ابی بن کعب ته وویل چې د مخصد د خلکو ته لمونځ ورکړه. ابی بن کعب خو هم د حضرت رسول اکرم کاتب او هم ډیر دغه ډیر ښه حافظ او قاری. نو ابی بن کعب د مخصو او د خلک په شو درېدل. عمر د خلکو څخه پوښتنه وکړه ول هغه چې په جمع لمونځ شخون کی او هغه چې منفرد وي دی ولیا په جماعت شخون کی. نو په دا سبا چې راغلو مسجد د خلکو ډکو. عمر په خپل رغ کړل چې واه څه بدعت می وکي. دا کلمه د بدعت په خپل استعمال کړی ده. په داسې حال کې چې
په حدیث کې موږ ته ویل کېږي چې کل بدعة ضلاله، ټول بدعتونه ګمراهي ده. په هغه کې کل دی، په هغه کې دا بیا وروسته ملایانو راایستلي دي چې یو بدعت حسنه دی، یو بدعت سیئه دی، دا یو ښه بدعت دی او یو بد بدعت دی. په بدعت کې شو بد نسته، په بدعت دی. په دا خاطر باندې حضرت رسول الله کریم وایي چې شر الامور محدثاتها، هغه بدترین شی چې دی هغه دغه دی، هغه نوآوري ده. مګر ادي ملایان ما ورته د طالبان شاول کار راغلی په بدخشان کې هغه والی ته وظیفه ورکړی و چې که هر چا تراویح تر شل رکعات کمی کولې هغه وسانوالي ته معرفي کړي. اوس خو د سعودي عربستان په بل لانجه پکې راوېستلې یا آسان کړل یا هغه خو ویلي چې په حتی په حرم شریف کې په نور سعودي کې کم کېدل، خو په حرم شریف او مسجد نبوي کې 10 رکعات کېدل، هغه یې مسلاس کړل. لسم بدعت دی عاصم صاحب، لسم بدعت دی، 15 هم بدعت دی. ځکه چې خبر زاد خو مستاسي مسلمانان یو ته په ژوند کې دي چې سنت یو چا په جمع کړي، خو یوازې موږ خو فرض په جمع کوو او سنت حتی په کور کې وای ثواب لري. کدا تراویح سنت همسی خو بیا په جمع نه راوځي، په دې خاطر چې په جمع خو یوازې ګود وتر واجب موږ په جمع نه کوو، یوازې فرض دي. د سهار 2 رکعات، د ماپښین 4 رکعات او د مازیګر دغه د فرض رکعاتونه دي چې موږ په دغه کوو، په جمع کوو، او هغه هم اول برکات معمولا ډکلی او ورسته بیا دغه دي. صحیح. او په دې کې اوس دا لوی بحث څه بل خواته جاني صاحب لدی اصول نامې لړنسو په دې کې بل لوی مسله سي ډیر نقد پکېږي یا اندېښنه را پارول هغه د ټولنې طبقاتي ویش د سي په څلورو طبقوي ویشل د سره او د طالبان ویان د دې اصول نامې په تړاو خبرو کې دین دفاع کړي دا ویلي دي چې دا د شریعت مطابق هم دغه څه وي دي. شریعت کې دا هغه څه رښتیا هم شته پکې، خو شریعت په کم ځای کې دا په کم ځای کې ویلي خو ما ټول چې فقط رد المختار دی او دا فتاوی تاتارخانیه او په دغه چې هغه ټول د پر کوم لایان دي. د کله چې موږ راشي یو آیت په قران شریف کې ولرو چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د حق تعالی په نسبت باندې مکرم ترین سړی هغه دی چې ساسي متقین وي. هر څوک چې ډېر تقوا کوي هغه حق تعالی ته با عزت دی، د هغه تکریم او تعظیم التزیات دی. نو په دې کې خو اتقاکم ویلي، اتقاکم ستاسو ټول څخه، په دې کې نه دی ویلي چې د اشراف اتقا او که د ملایانو اتقا. عین ګناه ده دغه چې وکی وای لوی مولا چې وکی او یا مثلا اشراف چې وکی هغه ته ماجه قاضي په اوال ورکی په درناوي باندې ورته وایم ما نه استاګي فهمي او کینو کې تر درجه راکشته و هغه به محکمې ته ورغواړي او کې تر هغه درجه راکشته و هغه به بیا دغه کوي بندي کوي او کې به خدای درجه راکشته بیا پر اچي وي هي بلاهم او ګناه به یو ګناه. نو دا خو د نعوذ بالله د حق تعالی او عدالت سوالیه ایښول دي. حق تعالی خو عادل دی، که زه هندو وای یا مثلا یو یهود وای د مسلمان په برخه کې خصوصي د خدای تعالی لپاره خو وای چې ان دین عند الله اسلام، پر هغه باندې یوازې مسلمانان ګران دي. او که زه هم مسلمان یم دا بل مسلمان دي، دواړه کلمه ګویا، دواړه اهل سنت او جماعت او دی بیا راولاړیږي ما پر طبقاتو باندې بیشي په دې خاطر چې هغه ډېرې پیسې لري، اشراف زاده دي. نو هغه به قاضي ما دغه ورته کوي، توصیه ورته کوي او د بل چې پیسې څه کمې دي هغه ته بیا هغه به قاضي ورغواړي. اوس تاسو جهاني صاحب په د خپل لیکنه کې او دلته ما سره څو ځلې دي د دوی د کتابونو د منبع یادوي، رد المختار او در المختار او فتاوی الهندیه او دغه نور څه منابع چې دوی ذکر کړي دي د اصول نامې په حاشیو کې یا لاندې تاسو وایئ چې دا اعتبار نه لري ډېر، خو دغو علماو یا د همدغو مؤلفینو دا په استناد پر حدیثو باندې کړی ده. دا کوم مثلا دا در المختار یا رد المختار سے دوی وایي دا کتاب خو
یعنی له خپل ذهنه خو یو عالم نه دی لیکلی خو هغه هم د قرآن او حدیث نه اقتباس کړی ده د خپل ذهن چې هم لیکلي دي هغه د دوی تعبیرونه دي هغه د دوی تفسیرونه دي لکه ما مثلا درته وایم چې اوس قرآن شریف یو کتاب دی جریر طبري راولاړ شوی دی 10 جلد تفسیر پر لیکلی دي نو په یو کتاب چې 10 جلد ولیکي دا 90 جلد د چا خبرې سولې دا 90 جلد خو نه یا به تا په تاریخ پر اضافه کړي یا به اوریدلې به کسی هغه به پر اضافه کړي نو د خدای کلام خو دغه یو جلد دی ما ټول د ایرانیانو دغه دی تفسیر دی دا اوس کې تازه چاپ شو او اته جلد دی نو قرآن شریف خو یو جلد دی دا او اته جلد رقم وسوله او قرآن شریف خو یو کتاب دی نو خو تفسیر به دغه یو تفسیر وو دا خو چې ماته جېش سلوير تفسیر راکې خو زما څخه جلاره ورکه کړل دا خو ته ماته راهنمایي نه کوي ځکه که دا ټول تفاسیر پر یو لار باندې وي نو خو بیا له دوه تفسیرونو د لیکلو ضرورت نشته خو هغه یو تفسیر چې ولیکي اخلاص د ګورو لپاره کفایت کوي او دا چې ته ماته څلور تفسیر کښیر دي یا شل تفسیر کښیر دي خو ماته یې شل لارې راوښوي نه هدف پښتنه وی تفسیر کې نه دغه نور کتابونه چې دوی دغه فتاوا او دغه کتابونه شي خو ما په دا خاطر هغه اصلي کتاب می تفسیر د توه او دا نور کتابونه هم دغه شي دي که دا ټول کتابونه پر یو لار باندې وي خو په لاس جلد کې دغه ټول اسلام په لاس کتابو کې ځایږي تر لاس جلد خو نه بالا نشي کېدلی خو دغه چې وګورئ دغه دی او دستي په قرآن شریف کې فقط یو آیت دی چې راکښېنسته د لمانځه څخه د لمانځه چې راکښېنستل نو مخونه پرېمینځي او لاسونه پرېمینځي پر سر باندې ماسه وکړي پر شو باندې ماسه وکړي پرېمینځي خو دغه څلور شیان دي چې په دغه کې وګورئ په دا فتاواو کې وګورئ په بعضې فتاواو کې باور دې کېږي نیم کتاب 2.5-3 صفحې یوازې پر اوداسه لیکل شوي دغه عین خبرې په یو بل فتاوا کې بیا پر بل کامل لیکل شوي خو دغه ډېرښت موادو د خلکو څخه لار ورکوي ما درته وایم یو دغه دی فقه موسوعه په نامه یو کتاب دی دا 45 جلد دی هر جلد یې 400 صفحې څخه کم زیاتې تقریبا 18,000 صفحې کېږي نو ته 18,000 صفحې فقه به زه ورته ووایو لیکن خو فقه لاس 15 کتاب مختلف چې د هر یو یې 40 جلد دي دا به څوک وایي او ټول هم دي اهل سنت والجماعت یا مثلا دا شیخ محمد رضا دی دغه د څبله د بریلویانو مؤسس اوس دې 10 جلد تفسیر لیکلی دي او دغه د بریلویانو په مذهب کې دغه دیوبندیان او د وهابیان د نور ټول کافران دي او هغوی بیا ودته کافران وایي چې په آیات په حدیث باندې راوړي چې دا مشرکین دي دغه شي بریلویان شي او بریلویان تاسو ته معلومه ده اسم صاحب دغه ګړی په دنیا کې نفوس 220 میلیونه دي لږ هم نه دي 220 میلیون انسانان دي هغه ودی ته کافر وای دی هغه ته کافر وای بدی په دې کې به داخله غلار څنګه پیدا کی د گمراهی اصلي عامل د گمراهی مولا دی د گمراهی اصلي عامل دغه علما دي ځانته علما وای دی ځانونه د جنس تنی بولی د جن د جوال اصلي عامل د جن د کمزوري اصلي عامل دغه مولایان دي چې دغه راز فتواوی راباسي او د خلکو څخه لار ورکوي ځکه چې حضرت رسول مبارک ویل دي چې په اخره زمانه کې به اسلام پر 2 فرقې باندې وویشل شي خو په 2 فرقو کې یو فرقه جنت ته ځي او د نور 1 فرقې به ټول دوزخ ته رواني اوس په څوک څنګه دا پیدا کوي چې زه په کومه فرقه کې یم ځکه اول خو زه وتی راځو ته خبرې سرګو زما اوس عربي نه ده ما وتا په قرآن شریف نه پوهیږم ما وتا په احادیث نه پوهیږم نو ما وتا خورزو مولا ته چې ورسو مولا مو ګمراه کوي ځکه هر مولا خپل ځان ته عقاید لري بریلوی جلادي دیوبندي جلادي وهابي جلادي ابل جلادي او شیعه خو څه کوي شیعه خو دا ټول فتاواو کې د سنیانو و شیعه ته کافر ویل کېږي د شیعه سره نکاح نه کېږي
د شیعه ذبیحه چې مرغه حلال کی وای د عیسوي حلال دي د دغه د شیعه چې پس حلال کی هغه مردار دي عین خبري د شیعاګانو په توضیح المسائل کې چې وګوري د دوی په الکافی حدیث کې چې وګوري په دوی د بل بهار الانوار احادیث کې چې وګوري عین خبره ده هغه د سنیانو ټول سنیان کافران بولي حتی د یو امام خدای چې وای د یو سنی وجل د پنځو کفار د وجل سره دغه دي ثواب معادل دي نو اوس په سړی لار څه په شي پیدا کیږي اشیاء خو بلا په شیخو کسر اهل تشیع دي اخو موږ وای بل خلک دي په خپل په دغه سنی کې چې دغه حنفیان دي دغه بریلویان هم حنفیان دي او دغه حنفیان دي د دیوبندیان هم حنفیان دي دغه حقانیان هم حنفیان دي اوس دا یو بل ته کافر سره وای نو په دې کې موږ لار څنګه پیدا کوو او هغه هم دې جوړ تفسیر لیکلی دي هغه بل هم سوي په دغه اصولنامه کې اوس د کم مکتب نظر تقریبا په یا د کم مکتب تر نظریه لاندې لیکل شوی ده په د حنفي فقه کې ځکه یو زموږ دودیز علما دي یا ملایان دي چې هغه د افغانستان په کلیوالي مدرسو کې درسونه ویلي دي او هغه مروج علوم چې دلته ولغونه متاثر دي یو په دې ورسېو کې د افغانستان څخه مهاجرت شوی د پاکستان ته او هلته هلته خو نو ډېرې فرقې وي په پاکستان کې خو د موږ تاسو معلوم ده چې هغه د اسلامي فرقو مرکز تقریبا لکه هغه ډېر متاثر ده د کلیوالي ذهنیت نه یا د کلیوالي کم حنفي مذهب سے دوی ترلاسه کړی د ترغه نظر لاندې لیکل شوی دي یا د عصري یا د پاکستان د مدارسو کوم نصاب سے تدریس شوی د په هغو کې او لغه نظریات دلته راوړل شوي دي دغه فتاوا او تاسو اشاره وکړه دا داسې ښکارېږي چې میکس دواړه یعنی هم افغاني کتابونه پکې دي او هم دغه ځینې فتاواوې تاسو ویلې فتاوا هندیه ده او محمودیه او دا ځینې نور د نورو ته اشاره وکړله کوم نظر ډېر پکې غالب بریښي درته خو دا تفاوت لري تر دغه انقلابات او تر دغه خلچانو زمانه او تر د جهاد او تر د مهاجرتو د مخه زموږ ملایان چې و په صورت عموم یا دیوبندیان و په دیوبند کې تحصیل کړیو او یا د دیوبند ملایانو شاګردان و نو بعد لین یو مګر ورسته خو بیا د اسلام د مهاجرتون سره هم د اساس خبره صحیح ده چې هلته حقانیه مدرسه او جیش محمد او د مختلفو فرقو سره د خلک اشناس ول اسلام دوی په زور سره وویشي انو لارې پکې د غسولې پکې بیلس ولې اوس خو اسلام ډیر په افغانستان کې هم ډیر د غسوي دي سیاسي سوي دي هغه د پخوا کلاسیک اسلام چې از موږ پلار و نیکو یا ور نیکه په هغه عقیده باندې و چې ما ټول چې د دیوبند اسلام هغه ډیر نرم اسلام په هغه باندې موږ مولایان ټول مخبل د دیوبند مولایانو شاګردي کړې ده چې یو مولوی الامید خوندو تر هغه وروسته مولوی الستار خوندو هغه ډیر دغه خلک ګرځنان خلک ډیر منطق ته غوړ نیوي لیکن دا اوس معنی مولایان چې د خو دغه خو زیاتره سیاسي سوي خصوصا چې اخوانیزم په ګډ د بل خوا څخه د پنځپیران و یا مثلا چې دا یا سلفیان و یا دا چې ځانو ته وهابیان و یا دغه دا چې سره په ګډ اسلام کې ډیر غور کی او په دغه اصولنامه سي ترتیب شوی د اصولنامې د روح ته سړی ګوري نور بغیر لدی چې د شریعت برابر ده کنه ده یا څومره ټکر لري یا څومره نه لري د کم ډول ملایانو تر نظریه ډیره پکې څرګندېږي ولا دغه د دیوبند ملایانو نظریات یا د حقانیان خود د دیوبند لار تعقیبي دغه د دیوبندیانو لار ده خو منتها د دیوبندیانو لار هم چې وګوري هغه فتاوا چې دوی دغه کړی ده پراخه کړی ده زیاتره حکمونه
لکه ما چې چې مثلا د شیعه دغه بولي شیعه کافر بولي نو شیعه خو چې هر کم چې د کفر کوم خو څوک نشي باندې کولای په دې چې هغه کلمه ګویا دی هغه قران شریف مني هغه حضرت رسول اکرم مني منتها د خلفای راشده او مثلا د علي او د معاویه او په دې برخه کې به دغه لري اختلافات لري خو البته ورسته بیا د فقه هم داسې انکشاف کړی دی چې د سنی فقه سره به خېده تفاوت کړی دی سنی فقه هم دغه انکشاف کړی دی چې دوی سره به خېده تفاوت کړی دی په اول څه کې په د فقه کې ډېر تفاوت نه خو په ورسته کې د فقه ایجاد کړی شي یا فقه سول او د اهل سنت والجماعت فقه سول خو د دوی دغه احکام چې د مرچی د جماعت ته خبري پر وکړلې چې اشاره مرته وکړله د دوی دغه احکام په خپل د قران شریف سره په دغه کې دي په ټکر کې دي هم د مدني قوانینو سره په ټکر کې دي هم د قران شریف سره په ټکر کې دي هم د احادیث سره په دغه کې په ټکر کې دي لکه ما چې تراویح سره ته وکړله تراویح یو دغه دی یو بدعت او دغه دی په بخاری کې راغلی دی په خپل عمر نه راکړی دی چې واه څه بدعت مې وکي په یو بل حدیث کې به راغلی دی عبدالرحمن عبدالقاری وایي ما ورته ویل چې عمر بدعت کې وکي ول دول کې بدعت و هم شه بدعت کې وکي ما سه اوریدلی دا کله چې دا اصولنامه طالبانو خبره کړل لغره وروسته کم بحثونه په رسنیو کې پرې کیږي منتقدین یو انتقاد دا کوي چې دا تقریبا هغه د کلیوالي ملایانو نظریه د سیاغت د اوسنی مدني قوانین ډیر نه مني یا ورته سم نه بریخي او هغه د کلاسیک کوم کتابونه سلوسی دي او کوم ډول مثلا د کوم فتاواوي سلنن 200 کاله مخکې ترتیب شوی دي همغه را اقتباس کړی دي راخي سي د نن زماني کې کېدای سي ډیر اغه نه دي تطبیق وړ نه وي رښتیا هم داسې د سینې د کلیوالي نظر یا هغه ملایانو کېدای سي د ترتیب کړي ستر ډیره لدغه نړیوالو اصولو معیارونو مدني قوانینو دیو سره یا آشنا نه دي یا نه غواړي چې ورسره هغه اړخ لګي یا پکې نه وي هغه وکړي دا څه ورته وایي اجتهاد وکړي پکې کلیوال خود نه دي صاحب د اسلام په جوال کې د اسلام په ستونزو کې په مسایلو کې کلیوال یا بزګر یا دکاندار اصلا رول نشي درلودای په دې شغه نه پپیږي هغه خو ازمانیا کې د ملا پنیت هته چې ملا کې هغه داخله کوي او په ملایانو کې بیا دغه هغه عادي ملایان دي چې هغه بیا دغه مولویانو دغه کوي پیروي کوي کني تاسو فکر وکړئ د مولویان ساری په نوم یو سړی په هرات کې بیا دغه کې بیا ترور شو ما د یو بیان اوریدي غواړم ورته نیولې او ویل ول هر څوک چې ژیره خري ساری باید وڅ اوس نو د ژیري خو کلمه بغیر د قران شریف کې نشته دا ژیره چا ویل چې ګناه ده چې هغه به پر هغه باندې دونه ګناه وي چې ساری پر وڅ نو چې پر ژیره باندې سر وغوڅي پر قتل هم سر وغوڅي د بيخو د خو د ژیري او د قتل مسله خو د بيخي سره دغه کړل برابر کړل او دا په کوم ځای کې راغلی و چې ژیره دونه ګناه ده چې دغه سي چې سړی سر په پریسي دا په دې خاطر چې وای دا دغه دی سنت نبوي وسره نو په هغه وخت کې خو ابو جهل هم ژیره درلودل ابو سفیان هم ژیره درلودل ابي لهب هم ژیره درلودل خدا ټول ژیره درلودل کفار ټول د کفار مکه ټول په ژیره خلک و د کفار مکه کې څوک دغه و څوک ژیره خړېلی خدا ټول وګوم چې دا خدای زماني شي ښه تاسو چې بدی کې د کلیوالي ملایان کې د ډېر رول ونه لري وایم چې کلیوالي ملایان خو د سیاسي ملایان یا د مقتدر ملایان دغه دي پیرو دي مقتدر ملایان چې هر څه وایي د نور عملي کوي مجبور چې هغه سره ومني صحیح ما جهاني صاحب اوریدل تاسو د طالبانو په لومړي امارت کې د طالبانو دغه وخت غل لومړي مشر سره مخامخ لیدلی او په وخت کې دوی دغه اصولنامه درلودله اصولنامه زه فقط دغه یو رسمي جریده لرم په هغه کې د دوی دغه دي بعضي احکام سره
دا څومره شماره ده خامخا به درلود خو ما په خپل ما ته په لاس نه دي راغلي خو درلودلې پر لپسې دغه خپل احکام دغه کوله عملي کوله خبروله ما په خپل د مولا مادمر سره ولیدل مګر پر اصول نامه باندې په دا یا دوی پر دا رسمي جریده باندې مخبر نه سره کړي زما یو استاد هاشمیان صاحب خدای وبخښي هغه ازیر او او دغه متوکل صاحب اصلا د بخته مشته متوکل صاحب اخیستی و ځکه متوکل صاحب د مولا مادمر بيخي دغه بيخي نږدې سره هغه وخت کې د خارجه وزیر سوی نو ما فقط د سره د طالبانو پر د خلکو سره پر سلوک باندې خبري وکړه او په هغه کې د انصاف دادی چې بالکل لا جواب یو کلمه نه دی ویل ما ورته ویل چې تاسو معلومات په خپل امضا باندې فرمان ولیدي تا فرمان صادر کړی دی په هغه کې لیکلي دي چې زموږ طالبانو دوه تنه په وهلو کې ووژل او موږ مجبور سولو چې د هغو دوه کسانو دیت ورکو معنا دا چې هغه باید بې ګناه وژل سوي ما د انګریزانو دا قانون نه دی خوښ چې په کیبلونو به وهل کوله بیا په اخر کې د خپل دغه مسته د خپل امضا هم سته فرمان زه ورسم لرم نو ما ټول مال مولا صاحب خو هغه سړی چې هغه دغه دوه انسانان په وهلو کې وژلي وو خو هغه سړی پر هغه ځای باندې اوس هم ناستي اوس هم هغه وهل کی البته دا ونه ویل چې هو او یا ما مولا صاحب په کده اول خبر مې دغه ورته وکړه ما زه د په کراچي کې تاسو وایم د خلکو سره مې کتلې دي کراچي کې په کوټه کې په چمن کې په کندهار کې په کابل کې په جلال آباد کې په دغه ښارونو کې زه وګرځېدم ما سای څخه یو انسان خوشاله ونه لیدي کوم په اسلام باندې نه موږ پیژو او نه خلک پیژي خلک اصلا ساسي د اسلام د دین د تطبیق څخه ناراضه دي تاسو په شکنځلو تطبیق کوي یا مثلا په کیبل تطبیق کوي او خلک دغه څخه ناراضه دي د الک په لاس کې کیبل دی او خلک په وي او شام زم را وګرځول نږدې وهالي او مزه کې ما جره دغه نو ما لږ پیښ او ما ورته ما زم المایم خو به کني یو ویول لا دیوال ته ودرېږي شنه لکه نو بیا چوپ دی تاسو د خبرې وکړه ما چې موږ به خبرې سره وکړو هغه د هیڅ خبرې ونه کړې چې ما فقط ته خبرو نوبت ورکړي هغه دی ولاړ نو نور په دغه وخت او د اوس وخت دغه ډول اصول عملي کول کې تفاوت شته هغه وخت تاسو به معلومات اوس په ډېر شدید ډول باندې عملي کېده مثلا اوس پورې لاس په دې څلور کلو کې نه د پرې سوی په هغه وخت کې لاسونه پرې کوله داسې ښکارېده چې هغوی هماغه هم د کمې اصولنامه به په هغه وخت کې هم درلودله یا که یې نه درلوده خو هماغه د شریعت په اساس یې پرې کول لاس او پښې پرې کېدله قاتل هغه کېده وژل کېده او ډېرې نورې سزاګانې هم وې او دا علني ورکول کېدلې اوس خو لږ تر لږه دغو برخو کې زه نه پوهېږم چې دا د کم هغه څه ورته د مصلحت په خاطر دا نه عملي کوي یا نشته اوس دغسې څه تفاوت تاسو پکې لیدلی سئ د هغې دورې او د دغې دورې ترمنځ د دغسې تعزیراتو په عملي کولو کې تعزیرات دغه کوي عملي کوي خو زیاتره موږ تاسې کله کله ناخبر هم پاتېږو په عام محضر کې خلکو ته سزاګانې ورکول سوي دي اساسي خبره صحیح ده لاسونه به ډېر نه پرې سوي یا بیخي نه پرې سوي نور نو وهل هغه وهل کې ټکول هغه ټکول کې بندیخانې اصول هغه اصول دي طالبان هغه طالبان دي فقط دا واري د ډیرو پیسو سره راغلي دي د ډیر قدرت سره راغلي دي دا واري ډیر سیاسي سوي دي غواړي د جهان سره تماس ولري نو په دې خاطر باندې کوشش کوي چې نو کوي د سولې مخ پر مخ باندې وغوړي کني نور نو هغه طالبان دي هغه قوانين دي هغه مقررات او هغه شی عملي کوي دغه اصولنامې څخه معلومیږي چې دوی دغه نه دي کړی استغیر نه دي کړی اصولنامه چې وګورئ چې زه دغه بولم سزانامه بولم ټول فقط د سره څخه تر پای پورې سزا وي دا چې خلکو ته به سزا ورکړي کې نه ورکړي هغه بل خبره ده ولې د کاغذ پر مخ باندې عین مسله
او تیر ځل زما یادېږي د دوی 3 لوی نړیوال مسایل اوس نړۍ سره په لانجه و. یو د بشر حقونو، د ښځو حقونو. تعلیم مسله هغه وخت ډېره جدي نه وه. کیدای شي یو دلیل دا اوس افغانستان له کورنۍ جګړې کې داخل و یا په یو ډول باندې لوی افغانستان لویه برخه دوی تر کنټرول لاندې له کورنۍ جګړې راوتې وه، خو په هر صورت جنګ و په افغانستان کې په یوه برخه کې. او د کوکنارو مسله وه. دا ځل نه جګړه شته نه کوکنارو مسله شته، خو د ښځو او د بشري حقونو مسایل هماغسې پر ځای دي او د تعلیم مسله هم پرې ور اضافه شوې ده. او د دغه اصولنامې کې داسې ښکارېږي چې د بشري حقونو مسلو ته هم ډېر پام نه ده شوی، نړیوالو میثاقونو ته هم ډېر پام نه ده پکې شوی، او دا به بله لانجه وي. اوس که زه دا وروستۍ پوښتنه داسې وکړم چې دا به څه پایلې ولري د افغانستان خلکو ته، طالبانو ته، نړیوالو سره د دوی په اړیکو به څه اغېز وکوي، خلکو به طبعا متاثره کېږي، څه کېدای شي ووینو په دې راتلونکو څو میاشتو کې که دا عملي شي؟ خبره ټوله په دوی اړه لري، په خلکو اړه نه لري، ځکه دوی سره په قدرت کې هیڅوک شریک نه دي. د دوی دغه تحصیلات عالي وزیر دی مولا نجم هغه ورځې وویل ول موږ حکومت نیولی دی چې هر ډول موږ زړه وغواړي هغسې کوو. نو کله چې دوی زړه وغواړي هغسې حکومت وکړي، د دې معنا خو دا ده چې د سره نه په قدرت کې څوک شریک شته او نه د چا خبره مني. نو که دوی په خپله په ځان کې علیحده تغییر راولي، مثلا د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، چې زه ګمان نه کوم چې وربېږي دا بعضې مسایلو ته توجه وکړي، نو خو د جهان د دوی حرکات څاري، د رپورټونو باندې لیکي، د عکس العملونو ښکاره کوي، نو خامخا به یو څه تغیر راسي. ولې خبره یوازې په دوی کې ده. دوی نه چا سره د سولې خبرې لري، نه دا غړي په افغانستان کې جنگ موجود دی، نه دوی د چا څخه سترګه کوي. دوی پر خپل لار باندې روان دي. که دوی تغیر راولي تغیر به راځي، که دوی تغیر را نه ولي وضع به دغسې او یا به داسې وي چې مثلا د بعضې مملکتونو د خپل اقتصادي منافع یا سیاسي منافع به دا ایجابوي چې د دوی سره روابط ټینګ کړي، لکه د روسیې ده نه یا ایران اوس ویل کېږي. ولی ملګري ملتونه یا جهان چې دی هغه تر هغو پورې چې دوی په ځان کې تغیر را نه ولي، ښایي په ځان کې تغیر را نه ولي. یعنی یو بل خنډ هم کېدی چې دوی را ایجاد کړي خپله د خپلو روابطو د رسمیت په مخ کې له نړیوالې ټولنې سره. او بله مسله یې دا ده چې دوی که دغه ډول لکه مخکې تاسو اشاره وکړه چې تقریبا دا قانون چې دا ګډوډي رامنځته کوي، که دا اصولنامه که عملي سي، نو که په بشپړ ډول باندې همدغه رقمي چې هر سړي نه دی هغه تمه ولري چې موږ ته د مخالفینو رپورټ راکړي، یا هر سړي که بل سړی په حقوق الله کې په ترک باندې ولید هغه دې ووهي، نو ټولنه کېدای شي یو هغه ولري، یو انارشي خواته لاړه شي. تاسو وایي خو ما وویل چې ما ځنګل جوړېږي. اول دغه د جاسوسي په مسله کې د ټولنې څخه ځنګل جوړېږي، ځکه دا خو په دې کې خو خلک مدعا کوي، درواغ به هم وایي. اول خو به څوک راپور ورنکړي او بیا چې ورکوي امکان لري درواغ راپور ورکړي، وایي عاصم صاحب ناست و د حکومت پر ضد خبرې کولې، دا پلانۍ هم ورسره ناست و. نو بیا خو د طالبانو خو بیا کیبل دی، بیا یې تر هغو پورې وایي چې په تا باندې اقرار کوي چې بلې ما خبرې کولې، که دې کړي که دې نه یې کړي. او په دا بل خوا کې راواخلي مثلا زما څه ګناه ده، خو عاصم صاحب خبرې کولې د حکومت پر ضد، په دې دا په ما څه اړه لري، یا مار ویدی یا نار ویدی زه ته تیر سلم ته ما باید ویو. دا په دنیا کې په هیڅ ځای کې دا ماده نشته استثنایی د افغانستان قانون دی چې زما څخه دا غواړي چې زه باید هم خپل بزګري وکم یا هم دکانداري وکم، هم باید د دوی دغه وکم مخبري وکم، هغه هم سلیب ساعت، هغه هم بېله معاش. او د شمالي کوریا کې مو تقریبا ورته یو چا لیکلي اوس همدغه ډول یو سیستم په دغه برخه کې چې د حکومت په ضد که څوک غږیږي هر سړی مکلف ته حکومت یې رپورټ ورکړي، که نه خپل هغه د سزا وړ ده چې د لیدلي ترې تېر شوي په هر صورت باندې. ډېر زیاته مننه جهاني صاحب. بس عاصم صاحب تشکر خدای دې وکړي چې په مصاحبه کې څه و چې سره استفاده ځینې وکړي.